السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او د صحت کلي به مو په تن وي. مینوالو نن درته ښایم چې کوم ډول اپلیکیشن د اډموب دپاره تر ټولو ښه کار کوي، یعنی تاسو په کوم اپلیکیشن کې تر ټولو ښې پیسې ګټلی شئ. نو راځو دې ته چې موږ دې اپلیکیشن کې څنګه کار کوو او څنګه پکې بینر او انسټیټیوشن لګوو. نو په دې اړه به موږ پوره معلومات درکوو. نو د دې لپاره چې تاسو دا طریقه زده کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ او له دې څخه زیاتې پیسې لاسته راوړئ، نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هر پښتون او هر کس ته یې پوره فایده ورسیږي. نو راځو دې ته چې موږ کوم اپلیکیشن کې کار کوو. نو اپلیکیشن دا دی، په دې کې د اپلیکیشن باندې موږ کار کوو. د دې خپل نوم چې دی، خپل نوم خبریال دی چې تاسو کولی شئ په ګوګل کې ورته ولیکئ خبریال ای پی کې. نو تاسو ته به دا اپلیکیشن راواړوي او تاسو یې خپل موبایل ته راکوز کړئ. نو دا چې په دې کې پخوانی آیډیانې، یعنی په دې کې پخواني بینر لګېدلي وي، نو تاسو هغه له منځه یوسئ او خپل بینر داخل کړئ. نو دا څنګه کولی شو؟ تاسو به لومړی راشئ ای پی کې ایډیټر ته. د ای پی کې ایډیټر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ، دې کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دا ځکه کلیک کوو چې موږ د اپلیکیشن چې دی دا موبایل کې انسټال کړی دی، نو موږ ته به ټول انسټالیشن راواړوي. دې باندې کلیک کوم، راځم لاندې، دلته ما نام ورکړی ده. نو تاسو کولی شئ چې د خبریال په نوم یې هم راواخلئ. کلیک مې وکړ، دې کې هم لومړي اپشن باندې یعنی فول ایډیټ باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک کړ، ښکته ځم، دلته یې ماته لیکلي بینر. انسټیټیوشن بینر د دوه چې دي دا موږ چینج کوو او خپل آیډیانې پکې لګوو. مثلا دې باندې کلیک کوم، کله مې چې کلیک کړ دا له منځه وړم، یعنی کلیر کوم یې. راځم کوم ځای کې چې ما بینر ثبت کړي هغه راخلم، پاس زما بینر دی. دا به ټول تاسو سلیکټ کړئ او کاپی به ووهئ. را به شئ ای پی کې ایډیټر ته، دلته به یې پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ، اوکې بټن به ووهئ او بیا به تاسو راشئ دوهم انسټیټیوشن ته، دا به هم ریموو کړئ. را به شئ دلته، دا به ټول سلیکټ کړئ او کاپی به ووهئ. کله مو چې دا کلیک کړ، نو دلته به یې پیسټ کړئ، اوکې به یې کوئ. نو تاسو کولی شئ دې ته نوم هم بدل کړئ. ما دلته تاسو ګورئ نوم ورکړئ، دلته مې نوم ورکړی احسن الله ساحل. نو زه غواړم نوم ورته چینج کړم. نو راځم دلته نوم ګورم، دې باندې کلیک کوم، دلته ورته لیکم خپل وطن ګل وطن چینل. اوکې، کله مو چې دا اوکې کړ، نو را به شئ سیو باندې به کلیک وکړئ او دلته به اوکې باندې کلیک وکړئ. انتظار به وباسئ تر څو له یو څخه تر څلورو پورې پوره شي. نو دلته یې ماته انسټالیشن راکړ. نو تاسو کولی شئ دا اوس انسټال کړئ او له دې څخه ګټه پورته کړئ. مینوالو دا چې زموږ ویډیو مو تر پایه راسره ولیده او وکته، نو له تاسو مننه کوو. دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر او درسره لایک یې کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې هم په پاک رب سپارم. د الله په امان.